آباد چنار کلونۍ کې د قتل یو ورنما شوه چې د هغې اطلاع پوري طور بند پولیس ته میلاو شوه. جان علم خان ایس ایچ او، امجد خان ایس ډي پي او سټي او زه په خپله باندې ماینپري پولیس مونږه پوري طور چې کوم دی نو د موقع ته لاړو. نن سهار یو مور هغه د خپل وړوکي کم ماشوم دی د هغې سره په بازار کې روانه وه چې کم پلار د دې ښځې کم خاوند چې دی هغه راغی او په دغې ښځه باندې ډزې وکړې او هغه یې په هغه ځای کې قتل کړه. ملګرو خبر در سره نن سحر په مینګوره کې یو واقعه مخې ته راغلی ده چې د کم تصویر چې هغه په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل دی او کم زه به ووایم چې لکه په ټوله دنیا کې خلکو په هغې باندې د یو غم اظهار کړی دی. واقعه هغه څرنګې شوې ده نو د هغې کوم مکمل تفصیل چې دی هغه در سره په دې ویډیو کې هغه شیر کوم. دا کومه ښځه چې دا ورسره کم ماشوم چې دی دا په بازار کې روان و څه سودا یې هم اغوستې ده په دې شاپر کې ورسره هغه ښکاري. د دې ښځې کم خاوند چې و هغه راغی او په دې باندې فایرینګ وکړو. داسې ویلی کېږي چې د دوی په منځ کې داسې اختلافات هغه د څو ورځو نه هغه جاري وو چې د هغې په نتیجه کې دا خاوند ولګېد او اخر یې په ښځه باندې ډزې وکړې. د یو کس وینا مطابق هغه دا هم وایي چې پرون په دې کې هم یو جګړه شوې ده او دا کومه ښځه چې وه دا د دې خپل خاوند نه هغه تللې وه او هغه کور چې دی هغه یې ورته پرېښی و. که مونږ یو طرف ته وګورو زمونږ په پښتونخوا معاشره کې دا کمې د ښځو کمې قیسې واقعې چې دي هغه ډېر زیاتې په تیزۍ سره روانې دي. کم قتلونه چې دي هغه هم په تیزۍ سره پکې کېږي خو د دې مخنیوی داسې چا هم ونه کړو. کم دې تصویر ته که تاسو وګورئ نو ډېر زیات یو دردناک تصویر دی چې یو مور هغه پرته وي هغه په ډزو باندې شتلی شوې ده هغه وفات شوې ده بلکې کم زوی چې دی هغه کم اسمان ته چې دی هغه خوله وازه نیولې ده او جاړي. نو ډېر زیات یو دردناک دردونکی کم تصویر چې دی هغه په سوشل میډیا باندې ډېر زیات شیر کېږي. حکومت له دا پکار دی چې دا کم ملزم چې دی هغه ګرفتار کړی شوی هم دی خو دې ته داسې بھرپور سزا ورکړي نو که نور خلک به بیا دین عبرت والي داسې قسمه حرکتونه هغه به نه کوي. دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې میلاویږو. الله حافظ.